السلام علیکم، زه یم هدایت او تاسو ګورئ پښتو ټیک د یوټیوب او فیسبوک طرف څخه. پر یوټیوب باندې که چیرې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو ته له هر نوې ویډیو درځي، او پر فیسبوک باندې زموږ پیج هم لایک کړئ. د نن چې کومه ویډیو ده هغه د دې باره کې ده پر فیسبوک باندې فریمونه خلک اچوي، لکه اوس لکه یو د اختر مبارکي نو دغه عید مبارک فریم، یا یو بله دا رقم واقعه اوسي چې فریم خلک جوړ کړي او هغه بیا ستا د تصویر لاندې راځي، په پروفایل پکچر لاندې راځي. د نن په ویډیو کې زه تیله دا درښیم چې فریمونه څنګه جوړیږي. دا زیات خلک لکه اچکزۍ صاحب چې دی دا هغه د فریمونه همیشه هغه استعمالوي او هغه یې جوړوي، نور داسې خلک یې څوک نشي جوړوی. نو دا د هغه خلکو لپاره ده څوک چې نشي جوړوی، زه دا ورښیم. د ټول نه اول چې په کار دی هغه اډوب فوټوشاپ دی. اډوب فوټوشاپ دا په دې وسره په اډوب فوټوشاپ د جوړون څه ماته دا اسانه دی. یو په ګوګل کې یو بل که چیرې ستا سره اډوب فوټوشاپ نشته، یو په ګوګل کې پکسل آرت په نامه باندې یو اپلیکیشن دی چې هغه آنلاین دی، لیکن هغه یو څه کمزوری دی، په هغه کې هم دا جوړیږي. دا د اډوب فوټوشاپ زموږ څخه خلاص شو. کنټرول ان ووهه. کنټرول ان چې دې ووهلی په دې ځای کې ویډ چې که ویډ 2000 که ویډ مطلب یعنې پراخوالی 2000 که او اوږدوالی هم 2000 که پکسل ځای که. بیا د هغه بعد راسه دلته بیکګراونډ کنټینټ شته، دا ټرانسپیرنټ که ټرانسپیرنټ مطلب دا رقم دی چې د شاوخوا یې معلومیږي، او بیا د هغه بعد اوکې پر ووهه. دا دې اوس موږ سره یو لیر خلاصولو. اول د واره به سته دا رقم شم که ته به ستا کوم لوګو دی یا تصویر دی هغه به راوړې په دا پکچر کې به ایږدې. اوس زما سره سته، خو زما سره لوګو سته، دا لوګو ایمیج دی. دا د لوګو راغله. اوس دا لوګو راواخله په دې ځای کې کښېږده او لږ څه یې غټه کړه. انټر پر ووهه. دا اوس د لوګو راغله. بیا د هغه بعده دلته راسه نیو لیر جوړ کړه. نیو د دې لوګو راوستلو دپاره ته به داسې کوې چې د ایمیج چې کوم لیر دی دا پورته کړه او ښکته کړه. دا د اوس لوګو چې د هغه راغله. نو دا موږ چې دی هغه یو فریم موږ جوړ کړي او کوم پروفایل پکچر دی هغه په دې مابینځ کې راځي. اوس په دې ځای کې ته نوم ولیکې یا بل شی ولیکې، هغه سی خوښ دی کې دغې خالي پرېږدې هم سی خوښه ده، ځکه چې ویډیو غټېږي که زه نور غټې کړم نو زه دغې خالي پرېږدم مخ ته ځم. دلته به راسو دا به کنټرول دا به سیو کړو، شفټ کنټرول پلس اس و ډایرکټ سیویږي. دا به دوکو فریم فیسبوک فریم او دا به فوټوشاپ به دغه ته به نشي د پی ان جي سیو کړه، پی ان جي دا او ډیسکټاپ باندې سیو کړه. اوکې چې کوم ایمیج دی اوس هغه زموږ سیو شو، د پی ان جي فایل چې ول هغه سیو کړئ. اوس چې کوم کار وکړئ هغه به دا کوم فیسبوک ته به ګوګل خلاصوې، په فیسبوک ګوګل کې به لیکې فیسبوک فریم ډیولپر. اوکې که فیسبوک فریم سټوډیو راغله او پر دا اول باندې کلیک ووهه. اوس دلته راسه کریټ فریم ووهه. او دا یاد ساتئ که ته چیرې دی اډوب فوټوشاپ سمې ته هر رنګه فریم جوړوی سته، صرف ما ته دا در وښود چې فریم جوړوئ تی بیا هغه څنګه دغه کوئ اپلوډوئ بیا څنګه. زه صرف ته طریقه درښیم، نور تی بهتره پوهېږئ چې فریم څنګه جوړېږي او خپله څنګه فریم جوړوئ تاسو. کریټ فریم ووهه. get started. ګوره اپلوډ آرټ وکړه. چې کوم فریم دی هغه دا دی فیسبوک فریم. اوپن یې کړه.
چې کوم فریم دی هغه خو دا دی ما جوړ کړی دی. اوس فریم چې دی فیسبوک فریم دی او اوس دا نیکسټ که. اوس وایي نیم فار یور فریم، د فریم نوم چې خلک ته بیا اسانه وي چې پیدا کوي دا فریم ته پښتو ټیک. بیا د هغه بعد لوکیشن غواړي آپشنل دی کې وکې کې نور کوي. د فریم چې دی ریکوایر ډیټیلز دی مطلب دا دی چې دا ضروري دی دا غواړي، نور آپشنل دی. کی ورډ هم آپشنل دی چې ته ورکې کې نور کوي. کی ورډ دا رقم دی چې بیا کله څوک سرچ کوي هغه له اسانه د ژر د ستا فریم راسي. بیا نیکسټ وه اوکې. دا رقم چې دی اوس هغه ستا فریم جوړیږي. your frame has been published. your frame will soon be available for people to use on their profile pictures. ټیک دی دا دی اوس فریم چې دی هغه جوړ سولو او دا رقم بیا هغه برته بیا تاله نوټیفیکیشن راځي چې ستا فریم اوس جوړ سولو. بیا ته خپل فریم چې دی نه بیا تاله نوټیفیکیشن راځي چې ستا فریم چې دی هغه اوس فیسبوک ته واوښتي بیا ته د هغه پر خلک یې لګوی سي. نو دا رقم فریم جوړیږي. که تی چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج هم لایک کړئ تر څو تی له هره نوې ویډیو درته راځي.